سلامونه. دای کندي کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 12 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي پیښه په کجران ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پکې 7 ښځې 15 ماشومان او 2 نارینه شهیدان او 3 ماشومان ټپیان دي. په خوست کې لسګونو ځوانانو د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله 24 تلین ونمانځه. دوی له حکومته غوښتي چې کابل کې هم د ډاکټر نجیب الله د فکر پلویانو ته د هغه د تلین د نمانځلو اجازه ورکړي. له کندوز ولایت څخه نن رسما ملکي الوتنې پیل شوي. چارواکي وایي چې په اونۍ کې به 2 الوتنې د کندوز او کابل ترمنځ ترسره کیږي. د تورخم لاره د افغان مسافرو لپاره پرانیستل شوه. چارواکي وایي ویزه لرونکي افغانان کولی شي چې د شنبې، سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د تورخم له لارې کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. او د هندي ځواکونو ډزو کې 6 پاکستانیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان پوځ ویلي چې هندي ځواکونو د دوی په پوستو ډزې کړي چې له امله یې د یو پوځي په ګډون 2 تنه وژل شوي او 4 ملکیان ټپیان دي.